مکی او مدنی صورتونو کې فرق دا ذکر شو چې مکی هغه صورتونه دي چې د نبی علیہ السلام د هجرت نه مخکې نازل شوي او مدنی هغه صورتونه دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نه بعد نازل شوي دي. سورة المؤمنون ته سورة المؤمنون ولې وایي او سورة المؤمنون کې اول قد افلح المؤمنون صحیح شه. سورة الفاتحه ته سوره فاتحه ځکه وایي چې هغې نه د قرآن مجید افتتاح شروع شوې ده. سورة الشفا ورته هم وایي ځکه داسې صورت ته چې وضع دی او بیمار باندې ولوست او چفت که الله به ورته شفا ورکوي. سورة الشفا ورته او بیا سورة البقره غوا ته وایي کې واقع د غوا ذکر شوی ده. بیا سوره آل عمران د نوی کې د عمران صاحب د آل ذکر دی، بیبي مریم او د عیسی علیه السلام ذکر راغلی دی. نو هر صورت کې یو آیات یا یو جز یا یو لفظ داسې راغلی چې د هغې د وجې نه د هغه صورت هغه نوم وګرځېږي. نو په عربی کې علما وایي تسمیة الکل باسم الجز، تسمیة الکل باسم الجز. په کتابونو کې یو خبره ده نحویان ذکر کوي زید عدل، زید دا عدل دی. موږ وایي فلان کې عدل او انصاف کوونکی دی، خو هغه صفت په دومره غالب وي چې خلک وایي فلان کې خو بس داسې ده نو زید عدل دی. نو مقصد دا چې تسمیة الکل باسم الجز دی ته ویل کېږي چې کله کله یو جز یو حصه په صورت کې راغلی وي او د هغه جز او د حصې د وجې نه د پوره صورت نوم وګرځېږي. نو دلته د غړومبنو آیتونو کې صفات د مؤمنانو ذکر شوي دي او بیا خاص کر بړومبني آیات کې المؤمنون لفظ راغلی. نو د دغې د وجې نه د صورت نوم المؤمنون دی. نو الله جل شانه لومبي آیات کې وفرمایل قد افلح المؤمنون، معنی دا ده چې کامیاب دي مؤمنان. افلح یفلح افلاحا، فلاح کامیابی ته وایي، کامیابی ته فلاح دا کامیابی ته ویل کېږي. خو مراد ترې نه کومه کامیابي ده؟ د آخرت. مفسرین حضرات تفسیر معرف القرآن د فلاح معنی ذکر کړی ده چې د انسان تمام مقاصد، تمام مرادونه، ټول مقاصد او مرادونه پوره شي. معنی ته موږ د کنه فلاح دې ته ویل کېږي چې د انسان ټول مرادونه پوره شي، ټول مقاصد پوره شي او هر قسمه تکالیف، مصیبتونه، مشکلات د دنه لري شي. ته فلاح وایي. دې ته فلاح ځکه د مؤمن دپاره اصل کامیابي هغه د آخرت ته او په آخرت کې به د باندې هیڅ قسمه تکلیف او مصیبت دا نه وي. دې ته فلاح ویل کېږي.